بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په اف سمارټ ټیکنالوژي یوټیوب چینل کې تاسو ته راغلاست وایم. نن درته د ورډ پروګرام اړوند یو موضوع وړاندې کوم چې څنګه کولی شو چې کسټم بارډر یا خپل د خوښې بارډر چې دی په ورډ پروګرام کې اډ کو. دا پیج بارډر ته مطلب چې په هر طرف ته چې دی دا بارډر موجود لکه تاسو څنګه چې دی په دغه ویډیو کې ګورئ. دا اوس خپل د خوښې بارډر دی ما چې دی د پیج ته اډ کړی چې هر طرف ته همدغه بارډر تاسو ته ښکاري. د دې اډ کولو طریقه څنګه ده؟ راځو دا طریقه زه به راشم یو نوی بلینک ډاکومنټ به واخلم. دلته به راشو کنټرول سره مې نوی ډاکومنټ واخیسته. ګورئ که چېرته راشو ډیزاین ته او ډیزاین کې پیج بارډر ته راشو. پیج بارډر کې چې دی موږ سره چې دی دغه ارت کې هم دغه قسمه بارډرې دي. تاسې دا ګورئ که چېرته دې بارډرو کې هم ستاسې خوښ نه شو نو تاسې کولی شئ خپل د خوښې کسټم بارډر به څنګه اډ کوئ. تاسې به همدې ډیزاین ټیب ته راشئ او دې کې به واټر مارک ته راشئ. واټر مارک نه وروسته چې دی کسټم واټر مارک ته به راشئ او دلته به پکچر واټر مارک ته راشئ. دلته به راشئ سلیکټ پکچر باندې به کلیک وکئ. ورک آف لاین ته به راشئ. دې ځای نه به تاسې راشئ تاسو سره چې په کوم ځای کې بارډرې دي ما چې د عکسونه راخیستي دي. زه راځم لومړی تاسو ته دغه عکسونه ښیم کوم عکسونه ما راخیستي. ګورئ دغه عکسونه دي تیار بلټن. دا د ګوګل نه هم تاسو کولی شئ راواخلئ یا چې دی دغه عکسونه به زه تاسو ته په ټلګرام چینل کې واچوم. لینک به د ویډیو په ډسکرپشن کې پروت وي. همدغه بارډرې تیارې او ورسره چې دی نور مختلف قسمه بارډرې به زه راوړم درته انشاءالله. لینک به چې دی موجود وي تاسې به هغې نه ډاونلوډ کړئ او استفاده به ورڅخه وکړئ. نو راځو بیرته ورډ ته. تاسې به راشئ دلته دغه عکسونه چې تاسې سره کوم ځای کې دي دا به راواخلئ. فرضاً زه غواړم چې دا بارډر راخلم یا دا بارډر راخلئ. هر یو چې ستاسو خوښ وي انزرټ باندې به کلیک وکړئ. دا واشه ورنه به ټیک مارک لري دا به اوکې کړئ. ګورئ موږ سره خو دا بارډر دلته راغی خو د دې اوس دا طریقه څنګه برابرو چې مطلب هر طرف ته د غاړو ته برابر شي. تاسو به د دې هیډر په ساحه کې ډبل کلیک وکړئ. دې نه وروسته به راشئ په دې عکس باندې به کلیک وکړئ. دې کونج نه به ونیسئ داسې به چې دی ډریګ کړئ. همداسې چې دی لاندې طرف ته هم لږ معمولي شیان به نور ښکته کړئ. همداسې ښي طرف ته چې دی داسې ویسئ لږ نور داسې تر څو چې دی د صفحې سره برابر شي. تاسې اوس وګورئ دا برابر شو. نو کولی شئ چې دا ډبل کلیک وکړئ دلته یا ډیزاین ته راشئ دا کلوز کړئ. دې نه تاسې وګورئ دا موږ سره د پیج بارډر شو. دې کې اوس تاسې کولی شئ چې لیکلو کې خپل د خوښې په هرې ساحه کې چې دی لیکل کوئ. وګوره اوس دلته چې دا کرسر دې ساحه کې دی تاسې لږ چې دی سپیس ورکړئ. دې ځای نه مثال دلته ولیکئ یا لږ لاندې راشئ داسې دلته ولیکئ مساوي رینډ انټر یې کړئ. دا به زه وګورم ایکوال رینډ. دا که لږ زوم کو تاسو ته به ښه معلوم شي. تاسې اوس وګورئ دلته چې دی لیکل هم راغلل پکې خو شا بارډر هم موجود دی. دا خپل د خوښې کسټم بارډر موږ ورکړه. که پرنټ پریویو ته راشو دا بارډر به موږ سره داسې په دې طریقه به دا پرنټ کیږي. نو همدغې طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل د خوښې کسټم بارډر راوړئ. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو شیر کړئ ملګرو سره. چینل سبسکرایب کړئ تر څو تاسو ته نوې ویډیوګانې معلوماتي ویډیوګانې تر تاسې در ورسیږي. او دغه کم تیار ټمپلیټس چې دي د بارډرو دا به تاسې د ویډیو ډسکرپشن کې به لینک پروت وي د هغې نه کولی شئ چې تاسې ډاونلوډ کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ.